कबड्डी 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 یلکه دا څه غوبلم جوړ کړې څه کبډي کبډي مې راغشتې ده عادت وګوره باچا کبډي ده کبډي پیژنې او تا نه ښه پیژنم زما نیکه په درې ځایه خپه ماته شوې ده او باچا نو کبډی کې خو خپې ماتېږي چې کبډی کوې خپې په د خپې نه نن پلستر لرې که ته دا پلسترې ملسترې پرېږده مړه تا چې ماته پرون ویلي زه به راباندې بار خوراک کوم هغه څه حساب دی زه چې ځو که نه داسې خوراکونه راباندې بار وکړم راځئ چې ځو ورګه هغه امان ته هم ټېلیفون کومه د هغه هم پړه باندې ګیرې وي ته په ما بار خوراک نه کوې الو کبډی میدان ته راځه ښه بار د باندې خوراک کوم زر ځان را رسوله نیکه دا کوم هوټل ته روانې وه ته مړه داسې خوراکونه چای به بیا دي د شربت په بیا دي وروره چاولې به بیا دي ډوډۍ به بیا دي داسې خوراکونه د باندې نه کوم چې توبهګار به هم کوم د خوراکونو نه راځئ خرابېږي نیکه مه خرابېږي دغې شي پسې م ګرځوه دغې پسې خدای دې ښه کړي لارې صحت ورکړي خدای راته ووایه چې په دې اپریشن باندې خرچه څومره وشوه یاره ملګري 11 لکه روپۍ خو پې ولګېدې به کوې جنګ به کوې هغه ګوره هغه به ډېرې پیسې ولګېدې دا څه وی دې مریض سره خو د مزغو کار پرې نه ښودو د پینډکس په اپریشن باندې خو 15,000 روپۍ لګي پته څنګه 10 لکه ولګېدې او ملګري ستا خبره خو صحیح د 15,000 روپۍ خو په اپریشن ولګېدلې خو دا باقي پیسې نه دي دا ستاسو غوندې خوشې تشي راځي او دا په دې چایو او په دې ډوډۍ باندې مونږ لګي واه کیسریا تا هم تشمې اچولي دي نو مړه چې اوس د باندې را باندې کړم نو بیا به خلک وایي په غټه ته نه دي ماشوم وخه خو زه بس پلار ته به دې ګیله وکړم تا ته بیسم نه یم څوک دنه څه کولی نه شي نو بس هر څه کې م کاري والکه روکي لږه ګیا مې په کار ده یاره غسقې مې ډېر زیات وږې دی واه کیسریا دا خو نه کې موج ولې جوړ برانډ شو ښه مړه اوس په مونږ په چشمو باندې برینډ کېږو ښه زه لاړم ځه السلام علیکم ودرېږه یار ته خو خفه شوې ولې خیر شه نو تا خبره داسې وکړه چې زه دې خفه کړم هر څه کې د دې خلکو کاري که ټوپۍ دې په سر کړي خلکه به ته وایي ټوپۍ دې په سر کړي که ټوپۍ دې لرې که خلکه به ته وایي لکه تا خو ټوپۍ لرې کړه که چشمې واچې خلکه به ته وایي ته خو برینډ شوې چشمې دې چوري که بوټان واچې خلکه به ته وایي بوټان دې چوري چې چپړې واچې خلکه به ته وایي چپړې دې چوري پته نه لګي چې په دې خلکو څه چل شوی دی یار په هر څه کې کاري ښه زه خفه کېږم ورکه زه درله ګیا روکاږم ښه دا بس اوس پسه ګیا روکاږي تا چې ما ته دا کومه خبره وکړه کېدای شي 3 ورځې زه هم ډوډۍ ونه خورم نو ما زما سقې به څه ګیا وخوري لاړم نه السلام علیکم حمزه خانه وعلیکم السلام یاره هغه ماشومان خو سکول ته لاړل او زه داسې لږ ناسازه غوندې وم ما یې که یو قوده ګیا دې راویست هغه سقې مې ډېر زیات وږې دي باچا لکه چې مالداره شوې ښه چشمې دې م واچولې مړه د خدای خاطر وکړه حمزه خانه زه به اوس په چشمو باندې مالداره کېږم او دا خو د هغه ماشوم په قسمت پوڼې کې روتې وي دا د سترګې مې خوږ دي د دې د لاسه مې چوري او د خلکو نه تلې راتلې نه شم چشمې دې واچولې او برانډ شوې مونږ د مجبورۍ نه چوري ظالمه ټول شو قدر کې د سترګو بیماري ګډه د مړه لاړمه د نه زه بس دا ګیا مر وکاږه سړیا یاره ډېرې ترسکونې وریجې وې ترسکونې وې خو مالګه پکې ډېره زیاته وه یار نه ښه ټیک ټاک وه پکې خو د واده وریجو کې دا کار دی که سره زر یې درته کېښود که نه وروسته به ورپسې دا خبرې کې څوک وایي مرچکې پکې ډېر وو او څوک وایي مالګه پکې ډېره وه او دا ولې ودرېدې 500 دي 500 وسړه وایله که نه څنګه یې راوایله ته دې خلکو ته ګورې نه دا به څه بچکې رایلو لکه خلک خو ډېر دي راځه خپه پرېږدمه تا خوا دې خوا ګوره بیا به موقع ته ګورو راوابېلو ښه دا کنه راوایله که نه ورګه که نه څنګه یې راواله چې دا حالات خو لږ نارمل شي که نه نو بیا به یې راوالو که نه
وای موټر سایکل لا د مخ په وخته خالي په جاتینه اوس پوښتنه کوي خو راوالو کنه وای تاسو د خپل چتونو غم دي هغه رقینو زمکه کې نه نو تر ته خپل چتا کا موټر سایکل والا په ور باندې کساړي ونی چې یو زر خو بیا دا غنه موالو کنه هغه تخته لاړې وای وای راټو چغې ما ماته نه پتو په لګېدلې وای وای کنه نو ډېر درون موټر سایکل ډاکټر وای وای خبر شي چغې ما یار داستا څنګه به خشما دوه منه پیساري او ډاکټر او موټر سایکل مې خیال کوم مختو ورانه اوس پکې ورنه کې ګوره وای چغې ما نه ما شماره مانا وای دونه چې یو خلک دستم نه وي ما چې په ډزو لګي تا خو ملک ما مخ راغشتې سره یو چا د پتا موټر سایکل ته دی وایي خدای دې ساته ا موټر سایکل ولا څه شو او تختې ده کنه ay ډېر زور مه ورکوه ډاکټره نه زور نه ورکوم خو دا ته ووایه چې تاسو نه په دوه کسه موټر سایکل ولا وتښتېدې څنګه ډاکټر نو څنګه به وپسې تلم زما خو خپه ماته و دا کجې دی دا تللی نه شي دې منډه نه شي وهلی زه ټیک ته الله به دې جوړ کړي د یوې نیمې میاشتې پلستر دی یوه نیمه میاشت پس به انشاءالله راشي د کټ نه مخ هم نه ګوځې یوه نیمه میاشت پس به راشي بیا به اکسرې کوو که اډوکې ورغلي ټیک ته که اډوکې نو ورغلې دوباره به پلستر کوو 2 میاشتو لپاره بیا وای کنه دا خو زه نه پوخ داخل کړم دا زه خو به کشتونه جوړ غواړي دا به څه کوم دا زه خو به ډاکټر سره هم زه به دلته پروت یم نو څه کومه نه د خدای اقربه دلته څه کوې ماته کور ته ځان رسوه دلته نور مریضان راځي موږ هغه بیا داخلو بس ټیک شو ډاکټر صاحب صحیح شو دا دوی ته لیکم دا ورله راواخله او پرهیز به کوې ها کټ نه به بیخي نه کوزېږي یوه نیمه میاشت صحیح ده ډاکټر صاحب 100 روپۍ شوې زکیږي خو ډېرې خو تاسو تل غریبانان ښکاره شئ 2000 روپۍ راکړئ ځه او کنه ډاکټره د خدای ملنګان یو او یو 85 پسې خو همدا خپه ماته شوه که نه